چرګې وشمېرئ. واوره ښه هلکانو، زه اوس تاسو ته یوه قصه لولم. ډېر کلونو پخوا یو پاچا د یوې ملکې سره ګډ ژوند کوه. هغوی ډېر خوشحاله وو. یوازې یو شی هغوی کمبود درلود. هغوی 2 زامن درلوده، خو د یوې نجلۍ د لرلو په هیله وو. یوه شپه چې ډېره طوفاني شپه وه، یوه کوچنۍ نجلۍ د ماڼۍ دروازې ته راغله او اواز یې وکړ، دروازه خلاصه کړئ. هغې څه چیغه وکړه؟ هغه ویل چې دروازه خلاصه که. هی هلته یو توتي دی. حمیدو ته هم غواړې چې سبق ووایې؟ زه ښوونکي یم. زما نه یې وروسته تکرار کړه. زه میتو یم. زه میټو یم. ښه میټو میټو. زه میټو یم. تیره شپه یو غل زما وزه غلا کړه. ښه زه باید اوس لاړ شم. هیله کوم دروازې بندې کړئ. موږ باید هغه غل پیدا کړو. توړی خدای په امان. صاحبه بخښنه غواړم چې ستاسو وخت مې ونیو. ما میتو ته خبرې کول زده کول. مینې، وخت مه ضایع کوه. خو دې ته غوږ شه، زه میتو یم. زه میټو یم. زه خبرې کولی شم. واه ډېر ښه. راجو، نن دې په ښوونځي کې څه زده کړل؟ ډېر شیان. اوس زه کولی شم چې خپل نوم ولیکم. ښه راجو، ته باید په ښوونځي کې ډېر کوښښ وکړې. پلاره زه هم غواړم ښوونځي ته لاړه شم. نه مینې، مور دې تا ته په کور کې ضرورت لري. پرېږده چې ښوونځي ته لاړه شي. انجونې ضرورت نه لري چې ښوونځي ته لاړې شي. خو زه غواړم چې لیک او لوست زده کړم. کوم شی چې ته باید زده کړې هغه د خپل کور ساتل دي. زه هم غواړم چې لیک او لوست زده کړم. د څه لپاره؟ اوس لاړه شه، لږې اوبه راوړه.